अस्सलामुअलैकुम ګرانو ګدونکو نن په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش لینګویج څه داسې امپورټنټ څه داسې کروشل څه داسې اسنشل ایډیمز زده کوو د کومې په مدد سره چې ستاسو انګلیش لږ نه او ډیر زیات امپروف کیدی شي ستاسو په انګلیش کې یو انقلابي تبدیلی راتلی شي او انشاءالله د ویډیو د کتلو نه پس به تاسو د دې ویډیو جادو وګورئ تاسو به حیران شئ چې خدای پاکه دا دومره هر څه ما په دې دومره لږ ټایم کې څنګه زده کړه نن په دې ویډیو کې به مونږ هغه اهم هغه امپورټنټ انګلیش ایډیمز زده کوو کومه چې په روزمره زندګۍ کې ډیر زیات استعمالیږي ستاسو د مخې عام خلک وایي او تاسو ته هم د هغې د ویلو ضرورت راځي چې تاسو یې د چا د مخې ووایئ خو د بدقسمتۍ نه تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ نو انشاءالله نن په دې ویډیو کې به ستاسو په چیلنج سره دغه کنفیوژن ختمیږي نو بس ګرانو کتونکو وخت ضایع کول نه غواړو راځئ چې دغه ایډیمز دغه محاورې زده کو او خپل انګلیش امپروف کو په خپل انګلیش کې تبدیلی راولو نو د انګلیش یو ایډیم دی د انګلیش یو محاوره ده ډونټ جج ا بوک بای اټس کاور او د ډونټ جج ا بوک بای اټس کاور مطلب دا دی چې د چا د شکل یا ظاهري حالات نه د هغه د ښه یا بد فیصله مکوئ یعنی د چا ظاهري شکل یا ظاهري حالات ته چې تاسو وګورئ او تاسو د هغې نه دا فیصله وکړئ چې دا سړی ښه دی یا بد دی نو داسې فیصله مکوئ یوازې یو سړی نه دغسې د یو سیس په باره کې یعنی د یو سیس په اړه د هغه د شکل یا ظاهري حالات نه دا فیصله مکوئ چې دا سیس ښه دی یا بد دی خو ګرانو کتونکو که چېرته دغه ایډیم دغه محاوره مونږه ورډ بای ورډ پښتو ته ټرانسلیټ کړو نو بیا په پښتو کې د دې مطلب دی ډونټ جج ا بوک یعنی د یو کتاب په باره کې فیصله مه کوئ بای اټس کاور د هغه د کاور نه د هغه د بارني کاور نه کتاب ته چې کومه دواړه طرف ته کاورز لګېدلی وي نو د هغې د کاورز نه دا فیصله مه کوئ چې دا کتاب ښه دی او که دا کتاب بد دی خو په اصل کې د دې مطلب دا دی چې د یو چا یا د یو سیز د ظاهري شکل یا ظاهري حالات نه دا فیصله مه کوئ چې دا سیز ښه دی که نه دا سیز بد دی انګلیش کې ډیفینیشن داسې دی ډونټ ډیسایډ اباؤټ سم ون آر سمثینګ اونلی بای اپیرنس یعنی د یو چا په باره کې لا د یو سیز په باره کې د هغه د شکل یا ظاهري صورت نه دا مه وایئ چې دا سیز ښه دی او که نه دا سیز بد دی په اسانو الفاظو کې ګرانو کتونکو دغه ایډیم استعمالیږي کله چې یو څوک زموږ سره ډیر زیات ساده ښکاري خو هغه ډیر زیات ټیلنټډ وي یعنی یو هلک وي یو جینۍ وي یو څوک وي هغه ډیر زیات ساده ښکاري د ظاهري صورت نه د ظاهري حالات نه شکل نه خو هغه ډیر زیات ټیلنټډ وي یا یو سیز چې هغه زموږ سره ډیر زیات خوشې ښکاري ډیر زیات بدرنګه ښکاري بد ښکاري خو په اصل کې هغه ډیر زیات فایدهمند وي نو د دې لپاره دغه ایډیم استعمالیږي ډونټ جج ا بوک بای اټس کاور اوس فار ایگزامپل که زه ووایم ایگزامپل سینټنسز به داسې وي فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه غریب ښکاري خو هغه ډیر زیات ذهین دی یعنی د یو چا په باره کې د ظاهري شکل یا ظاهري حالات نه دا فیصله مه کوئ چې دا ښه دی او که بد دی هغه غریب ښکاري خو ډیر زیات ذهین دی دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي he looks poor he looks poor مطلب دا دی چې هغه غریب ښکاري but he is very intelligent خو هغه ډیر زیات ذهین دی he looks poor but he is very intelligent مطلب دا دی چې هغه غریب ښکاري خو ډیر زیات ذهین دی ډیر زیات انټیلیجنټ دی so don't judge a book by its cover نو په دغه وجه د چا د شکل نه یا ظاهري حالات نه دا فیصله مه کوئ چې دا کس یا دا سیز بد دی او که نه ښه دی یو بل اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه د یو ځای په باره کې د یو سیز په باره کې ویم زه د هوټل په باره کې ویم زه وایم چې دا هوټل ډیر زیات ورکوټی دی ډیر زیات وړوکی دی خو د دې خوراک ډیر زیات مزیدار دی ډیر زیات ذایقه دار دی یعنی د یو سیز یا د یو ځای په اړه د هغه د ظاهري شکل ظاهري حالات نه دا مه وایئ چې دا سیز ښه دی او که بد دی دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي this restaurant looks very small دا هوټل ډیر زیات وړوکی دی دا هوټل ډیر زیات وړوکی ښکاري but the food is
امیزنګ، خو په دې کې چې کوم خوراک دی هغه ډیر زیات امیزنګ دی، ډیر زیات عجیبه دی، ډیر زیات مزیدار او ذائقه دار دی. سو ډونټ جج ا بک by its cover. پورا سنٹینس دا شو this restaurant looks very small but the food is very amazing. So don't judge a book by its cover. مطلب دا دی چې دا هوټل ډیر زیات وړوکی دی خو په دې کې خوراک ډیر زیات مزیدار او ذائقه دار دی. نو په دغه وجه د یو څیز یا د یو ځای په ظاهري شکل ظاهري حالات باندې دا فیصله مه کوئ چې دا څیز ښه دی یا بد دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په دویم نمبر د دې نه هم یو کروشل، د دې نه هم یو انټرسټینګ ایډیم محاوره زده کړو کومه چې خلک ډیر زیات استعمالوي. په دویم نمبر باندې د انګلیش لینګویج یو ایډیم دی kill two birds with one stone. د kill two birds with one stone مطلب دا دی چې په یو غشي باندې دوه ښکاره کول. د دې اصل کې مطلب دا دی complete two tasks with one action. په یو کار کې دوه کارونه مکمل کول، یعنی د یو کار نه دوه فائدې اخیستل. د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې ایډیم استعمالیږي kill two birds with one stone، یعنی په یو غشي باندې دوه ښکاره کول. لکه فار ایگزامپل د دې ایډیم مطلب دا دی فار ایگزامپل تاسو څوک بازار ته ولیږي، تاسو ته ووایي چې سودا راوړه، سبزي راوړه، فروټ راوړه یا بل څه راوړه، تاسو بازار ته ولیږي. نو تاسو پیدل پیدل بازار ته هم لاړ شئ، یعنی ستاسو ایکسرسایز ورزش هم وشي او د دې سره سره تاسو خپل ضرورت هم حل کوئ، سبزي هم راوړئ، فروټ راوړئ، سودا راوړئ. نو په دغه ټایم کې تاسو په یو غشي باندې دوه ښکاره وکړل. یا فار ایگزامپل تاسو انګلیش زده کوئ او تاسو انګلیش یو مووي وګورئ، نو په دغه ټایم کې تاسو د انګلیش دغه مووي انجوای هم کړه، سم پکې وکتل، مزه هم ترې هم واخیسته او د دې سره سره پکې تاسو انګلیش هم زده کړو. نو په دغه وخت کې تاسو هم په یو غشي باندې دوه ښکاره وکړل. فار ایگزامپل زه د یو هلک په باره کې ویم چې هغه د فلمونو په کتلو سره انګلیش زده کوي، یعنی یو هلک دی او هغه فلمونه ګوري او د فلمونو په کتلو سره انګلیش زده کوي، یعنی په یو غاشي باندې دوه ښکاره کوي، فلمونه هم ګوري او انګلیش دې هم زده کوي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي he learned English. هغه انګلیش زده کو while watching movies، د فلمونو په کتلو سره. so he killed two birds with one stone. نو هغه په یو غاشي باندې دوه ښکاره وکړل. پوره سنټنس دا شو he learned English while watching movies so he killed two birds with one stone. مطلب یې دا دی چې هغه انګلیش زده که په فلمونو کتلو سره، نو په یو غشي باندې دوه ښکاره وکړل. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې آخري اګزامپل ورکړو د دې ایډیم، یعنی د سیکنډ ایډیم آخري اګزامپل به داسې وي. فار ایگزامپل که زه ویم چې زه سکول ته هم لاړم او ورزش مې هم وکړو، یعنی سکول کې مې سبق هم زده کړو، د سکول تللو کار مې هم وکړو او په پیدل تلو کې مې ورزش هم وکړو، یعنی په یو غشي باندې مې دوه ښکاره وکړل. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I walked to school and exercised too، یعنی زه سکول ته هم لاړم او ایکسرسایز ورزش مې هم وکړو. so I killed two birds with one stone. پوره سنټنس دا شو I walked to school and exercised too. so I killed two birds with one stone. مطلب یې دا دی چې زه سکول ته هم لاړم، ایکسرسایز ورزش مې هم وکړو، یعنی په یو غشي باندې مې دوه ښکاره وکړل، د یو کار نه مې دوه فایدې واخیستې. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې محاورو باندې په دې سنټنسز باندې پوه شوي یئ. نو بس که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو له ورسره یو لایک ورکئ، او که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې انګلیش زده کئ او هغه هم صرف او صرف په 2 میاشتو کې، نو بس بیا دا ستاسو خپل چینل دی. انشاءالله زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې د دې چینل نه به تاسو په 2 میاشتو کې دننه انګلیش په پښتو کې زده کئ، بل ها خلک یې ترې زده کوي، انشاءالله تاسو به یې هم زده کوئ. نو بس که انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ نو بس هم په دې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او که چېرته تاسو د انګلیش سره ریلیټډ
په څه ټاپکس کې کنفیوز یئ، یعنې تاسو په ټینسز باندې نه پوهیږئ، ماډل وربس باندې نه پوهیږئ، پارټس آف سپیچ باندې نه پوهیږئ، ایکټیو وایس پیسیو وایس باندې نه پوهیږئ، ډایرکټ نریشن اینډ ډایرکټ نریشن دغسې په وکیبلریز کې درته مشکل وي. نو په دې باندې مونږ ویډیوز اپلوډ کړي هم دي، ویډیو هم جوړې کړي دي، بیا هم پې اپلوډ کړي هم دي. نو بالکل تاسو هغه کتی شئ. او که چېرته د دې نه علاوه تاسو ته نور څه کنفیوژن وي نو بس په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ او انشاءالله زمونږ اپکمنګ ویډیو راتلونکي ویډیو بس تاسو د کمنټ مطابق وي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.